الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف ألف سلام وتحية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم دا ولار مرګریم کینی او مجمع کې یو بل لازم ورک لګ لګ را مخ کې شي د خپل ذهن حرکتو کې دی چې کوم شي خالی دی لګ لګ مخ کې راشي کوم مرګري راځي هغه بکینی او یې د وبو ولا ماشومه رازتم لګ سات کینی. زما محترم مسلمانانو ډیر مبارک مجلس دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ د یورور حفیظ الرحمن نکاح ده چې هغه زمونږ د مشر د ادریس صاحب بچی دی. هغه سلسله کې هغوی دا مجلس او پروګرام جوړ کړی دی او د علماء کرام یې میلمانه کړي دي. تاسو یې راغوښتي او دا مبارک مجلس یې جوړ کړی دی. د هوښیار خلک دي، خوش قسمته خلک دي، علماء سره به تعلقي، ربط به مدارس سره به تعلقي، تبلیغ نسبت به ور سره. دا دی وادي مزیدار دی. زما محترم خوشحالي په مونږ تاسو باندې الله راولي. هر کور کې غم هم راځي، خوشحالي هم راځي او په دې غم خوشحالي کې الله پاک زموږ تاسو امتحان لري. خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا. الله فرمای دا مرد ژوند مادي د پاره پیدا کړی دي چې تاسو امتحان والم چې تاسو کې خیسته عمل کولو والا څوک دي. غم هم امتحان دي، خوشحالي هم امتحان دي او دا په موږ تاسو ټول باندې راځي. زما محترمو دا واده دا خوشحالي ده، واده دا عبادت دی او واده او نکاح دا د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی. قرآن کې الله جل جلاله فرمای فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تاسو نکاح کوي څومره چې تاسو طاقت او څومره تاسو خوخی، دوو خزو سره، دریو سره، سلورو سره. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا. کته د دین یریږي چې زب عدل او انصاف نکړې شم نو به یو نکاح وکړه. زما محترم دا نکاح دا د الله حکم دی، دا عبادت دی، دا د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی. نکاح د کم وخت نه شروع شو او د نکاح اهمیت سره، ضرورت سره، فضیلت سره او د نکاح سنت طریقه سره. زما محترم کم وخت کې چې الله پاک لومبني انسان په مخ د ځمکه باندې پیدا کو، جبرائیل علیہ السلام الله ځمکې ترولی وی د ځمکې نه خاور راوړه او خاور راغونډه که زه خپل خلیفه پیدا کوم. نو جبرائیل علیہ السلام په فرشتو کې د ټولو نه لویه فرشته ده او د ټولو فرشتو سرداره ده او شپږ سوې وزرې دي چې دوه وزرې خوري کې نو ټوله دنیا به پټه کې 24,000 مرتبه دا پیغمبر علیہ السلام له دا فرشته راغلی د وحی به راوړه. دوزل پیغمبر علیہ السلام په اصلي شکل کې دا فرشته لیدلی و او دوانه ځل په هیبت تاری شوی ځکه لویه فرشته ده.
اوس دا فرشته زمکه تراله نو چې دا غي لاسونه به څومره چې شپږ سوي وزرې دي او 2 وزرې خوري کې ټوله دنیا به پټه کی نو د زمکه نه یو له په خاور راغونډه کړه او پاغه یو له په خوره کې سره خورم شته او سپینه خوره او زیړه خوره دا ټول قسمونه پکې راجمع کړل او به د آدم علی السلام ډانچه چې جوړېدا داغه د جوړېدو د پر خټه تیارېدا نو بعضی مفسرین فرمایي چې کمزې د بیت الله شریف کوټه جوړه ده داغه وخت کې نه و په دغه زیبانی فرشتو دا خوره ډېرې کړه او بیا په سلوي خورزي لګاتار مسلسل باران وشو او دا خټه جوړه شو خوشته شو تیار شو او بعضی مفسرین وایي چې د عرفات میدان ته مخامخ یو وادي النمره دا په کوم ځای چې اوس غټ مسجد جوړ دی په دغه ځای کې جبرائیل السلام هغه خوره کې خود او بیا فرشتو دا غینه خټه جوړه کړه او چې تیار شو نو به وادي النامان د عرفات چې کوم میدان دی داغي جنوب طرف ته یو وادي دی داغي نوم دی وادي النامان ال تنور ډیر تیز لګي په دغه ځای کې د آدم علی السلام ډانچه تیار شوی ده د خټې نه د خورې نه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين الله فرمای دا انسان موږ د خورې نه او د خټې نه جوړ کړ دای سترګې دای غوګونه دای پوزه دای خلو د غاخونه د جبه لاسونه خپي او دا نوکان دنه ګردي پړپوس او د زړه دا ټول نظام الله د خټې او د خورې نه جوړ کله چې د آدم علی السلام ډانچه تیار شو دا شیطان براته او د دې ډانچې نه بتاویدو چې دا څه جوړي خو سوچ به کو چې زبانه خو غټ عابد او شاکر بلشتنه دا خو معزز چیز الله جوړي اسنه دا په ما باندې حاکم جوړ کی ما د تابع نه کی نو کله به په دې پوزه ورننه وته ځکه ډانچا وخت کې خالی و په دې غوږ به تیر وته کله په دې غوږ به ورننه وته په دې پوزه به تیر وته او حیران دي چې دا څه جوړي خو حسد پیدا شو او شیطان دا فیصله وکړه ک چرته دی په ما باندې حاکم جوړ شو نو زبد د نافرمانی کوم د خبره به نه منم او که زه د حاکم شو نو بیا به زه په د باندې لوبې کوم نو دغه وخت نه د حسد پیدا شو بغض پیدا شو د آدم علی السلام ډانچه تیار شو او به د آدم علی السلام د ډانچې ته روح الله وردن نکاو ثم سواه ونفخ فيه من روحه فرشتو ډانچه برابر کړه او به دا روح د ډانچې ته ورننوتنو په دې خله باندې ورننوت انسان چې پیدا کېدم دا روح په دې خله ورننوت او انسان چې وفات کیږي نو دا ساتي په دې خله باندې وزي د سره د خپو د طرف نه رواني په دې خله د روح وزي او د انسان د جسم په اعضاء کې چې اخره کې کار پیډی د سترګو نظر دی تاسو ګور انسان وفات شي خلی کولو پاتې شي سترګې کولو پاتې شي حدیث کې راځي خپل مړو لسترګم بندوي خلم ورله بندوي په دې خله د دنه ساوزي او دی په دې سترګو باندې غروح ته ګوري کوم روح چې فرشتو بر روان کړي نو د سترګې کولو پاتې شي د آدم علی السلام ډاکچی ته روح په دې خله باندې ورننه وته او چې کله روح دن روان شو آدم علی السلام لومبني انتوشي وکم نو فرشتو ورته فرمایل اوه الحمدلله نو آدم علی السلام فرمایل الحمدلله فرشتي ورته وی يرحمک الله او دا مسلمان لپاره دي چې کله دی انتوشي وکړي دی الحمدلله وی د الله شکر بادا کوي او پدې کې علماء درې وجې لیکلي چې دی الحمدلله ولی وی د الله شکر به ولی ادا کوي نو یو خدا چې د اندوشي وک نو دا د الله د طرف نه یو احسان د سره وشو کوم دان توشي د کو دا سيزي په دې پوزه کې یا په دې مړی کې خته وي نو په دې اندوشي باندې مرشوي وي الله د مرګ نه بچ او دویم دا علماء لیکلي چې کله انسان انتوشي وکي نو په دې دماغو کې ګیس پیدا کیږي د انتوشي سره غ ګیس د دماغو خارج شي
نو الله دل صحت ورک او دریم احسان ورسره الله داو ک چې کم کس سنتوشي کوي تاسو ورته وګورئ یا دغه کس ځان ته په شیشه کې وګورئ دغه وخت کې د شکل څنګه شي مخې مروان شي پوزې مروان شي خولې مروان شي که په دغه حالت کې دی پاتې شو نو خلک بوی دا فالج والی خولې به هم کږئ پوزه به هم کږئ مخ به هم ګډوډي نو واپس دی خپل حالت ته الله راوس نو دی به د الله شکر ادا کړي دی بوی الحمدلله نو د دې درې وجونه به دی الحمدلله وي او چې څوک دا ووري به ورته وي یرحمک الله او دی به بیا وي یهدیکم الله ویصلح بالکم بیا چې کله دا روح د ګیډې ته ورسېد آدم علیه السلام د کېناستو کوشش کوي وخلق الانسان من اجل الله فرمایي دا انسان جلباز دی کله چې آدم علیه السلام را پاسېد مخامخ د فرشتو ډله موجود ده نو فرشتو ورته فرمایل ورشه دی فرشتو ته سلام وکړه آدم علیه السلام را پاسېد او فرشتو ورته د سلام طریقه مو ښوده څنګه سلام وکم ووایه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته آدم علیه السلام سلام وکړه فرشتو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته فرشتو جواب وکړه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا زمنګ د بابا لومبني عمل دی چې کله پیدا شو لومبني عمل دا سلام دی د مسلمان ته سلام کوي او سلام سلامتیا ده سلام دعا ده او سلام دا د الله نوم دی دا غیر مذهب چې دی دویم د ملاقات په وخت کې یو بل ته سلام کوي خدا غوي خپل طریقه ده اندوان چې خپل منځ کې ملاویږي دوی رام رام وای رام جی او دا چې څوک وای نمسته انګریزان وای ګډ مارنینګ ګډ ایونینګ او ګډ نایټ مسلمان شان دادی چې دی پورا سلام اچي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پدی باندې دیر سنیکي ملاوي سلام علی من عرفت ومن لم تعرف که څوک پیژني او کنه پیژني سلام بکی یو صحابی را لی د پیغمبر علیہ السلام خدمت کی حاضر شو دا اللہ رسول کور کې می غربت تی ساسان شان عمل را توخی چې الله می د کور نه غربت ختم کی پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل کله چې کور ته داخلي کې سلام کوا دا ځان له عادت جوړ کا او د سلام نه پس سورۃ اخلاص وایا دا ماشومان لم ورزي او بیا درود شریف وایا الله به د کور نه غربت ختم کی د کور نه به الله پریشانی ختمي کی الصحابي دا عمل شروع ک سورز شپې تیرې دی پیغمبر علیہ السلام ته یو ځل تاسو کو استاد غربت څه چلو شو وې دا الله رسول دا سي عمل امراته خودلی دومره مالدار شوی ما او دومره مال الله را کړی دی چې چم گاون کې زما څومره گاونډیان دی غویله خرچه زکو ورکوم او زما چې لري کوم رشتہ دار دي نو غویلم خرچه زر لېګم دا د سلام برکت دی نو سلام د آدم علیہ السلام لومبني عمل دی او سلام دا دعا ده په سلام باندې دیر سنیکی ملاوي او چې کله یو مسلمان بل مسلمان ته سلام وکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه بل ورته وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دغه وخت کې سل رحمتونه نازلي نو دا یو کم سل یو کس ته ملاوي او دا یو دی بل کس ته ملاوي دا یو کم سل بچا ته ملاوي د چا چې الفاظم زیاتی او خوشالیم زیاتی مثلا یو کس وی السلام علیکم ابل ورته وی وعلیکم السلام ورحمت الله نو د الفاظ کم دي د ته یو رحمت ملاو شو هغه ته یو کم سل ملاو شو دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امر ته وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الفاظ د دوانو یو شان دي سل رحمت نازل شو نو اوس بس چل کی کم کس چې تاسو کته څنګه ماشومان دي څنګه دي کار روزگار دي څنګه دي ورځ شپې دي څنګه تیری د چا چې الفاظ او خوشحالي زیاتې نو هغه ته به یو کم سل رحمتونه ملاوي او بل ته یو رحمت ملاوي زما محترمون السلام ځان له عادت جوړ کو سلام باندې دیر شنیکي ملاوي سلام دعا ده
زمون پښتانه اکثر د سلام اهتمام نه کوي. په خیر علي، ستړي مشي، خچاري، دا الفاظ زمون په دې معاشره کې موجود دي او سلام کم دي. زما محترمو د سلام بټول اهتمام کو. بیا آدم علیہ السلام الله جنت ته داخل کړ او جنت کې آدم علیہ السلام خپل ژوند تیری. خزه دا د خاون محتاج ده او خاون د خزه محتاج دي. د یو بل نه بغیر زندگی نه تیری. د جنت په باغونو کې آدم علیہ السلام ګرځیدو نو آدم علیہ السلام باندې پرکالی راغلی ده او پدی پرکالی کې ته دا غسه پختې بار وته او داغي نبی بی حوا علیہ السلام الله جوړ او دومره حسن او جمال الله ورک قیامت پوری څومره زنانه پیدا کی د ټولو حسن او جمال را جمع کا د بی بی حوا علیہ السلام حسن او جمال ته نرشي. آدم علیہ السلام چې وکتل حسین و جمیل زنانه خوا کې ناشتا حیران شو دا سوق دي دا سدي دا د کم زین رال زړه کې رال خبر یو کم لاس ملاو کم فرشتو منی کو وی اول بنیکا کې دا غي نه پس تا خبر یو لاس ملاول جایز کی. نړم بنی نکاح چې شوی دا د آدم علی السلام او د بیبي حوا علیہ السلام په جنت کې وشو. نکاح وشو. الله تو فرمایل دی کور ولله دی مہر ورک. الله مہر سو ورک جنت کې خوار څه خډیرو. الله پاک تو فرمایل د الله په عرش لیکل شی لا اله الا الله محمد رسول الله. دا زما اخیری پیغمبر دی امام الانبیاء سید الانبیاء. د باندې دا بستا په اولاد کې پیدا کیږي په د باندې یو لزل درود وای دا ستاد نکاح مہر شو. دغه زین نکاح شروع شو. نړم بنی نکاح زمون ستاسو د مور پلار دا په جنت کې شوی ده او به الله جل جلاله ورته فرمایل یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه. اے آدم علیہ السلام تم اوسیگا او استاد کور ولدم تا سره په جنت کې اوسي. نو الله پاک خو دنیا بادوله په کار خدا وا علماء لیکلي دي چې الله سیم دنیا ترا لېګل نو دغه وخت کې دنیا ته ولې نه را لېګل دا جنت ته ولې ولېګل نو دې کې د الله حکمت. آدم علیہ السلام هم جنت ته لاړ بی بی حوا علیہ السلام هم جنت ته لاړ. دا دې د پاره چې دنیا کې د اوسېدو طریقه ورته الله خدا دنیا ته لاړ شي په جنت کې نیرونه مو باغونه مو کورونه مو بنگلې مو محلات مو. وعلم آدم الاسماء كلها. آدم علیہ السلام ته الله د هر سیز نمونه خودل او د نمونه سره د هر څه طریقې ورته خودا. په ذهن کې ورته یو نقشه جوړ کړه چې دنیا ته بزي او د دماغ په دنیا کې به استعمالي. او بیبي حوا علیہ السلام اغه ته د ژوند طریقو خوده چې د خاون خدمت بسنګ کې د بچو تربیت بسنګ کې دنیا کې به زندگی څنګه تیرې. نو ذکر الله دوی جنت ته ولېګل. آدم علیہ السلام چې کوم وخت کې پیدا شو نو آدم علیہ السلام واشموالی نه دی لیدلی ځکه چې کله د ډانچی ته روح وردن نشو نو د عمر 40 کال او عمر 40 کال کله چې پیدا شو نو ګیروا د مخ کې نه ګیروا او به جنت ته لاړ. نو په جنت کې مفسرین لیکلي 130 سال بیا په جنت کې تیر کړ او به الله دنیا ته را لېګل. نو دنیا ته چې الله را لېګل نو یو بوټي ورته باندې کړه. الله جل جلاله آدم علیہ السلام ته فرمایل اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. جنت کې اوسېږئ مزي کوي چرچی کوي سخوري چرته خوري سمره خوري مکمل تاسو ته اجازه دی او دی یو بوټي له بخواله نه ورسي کدیله ورلې نو دا په ځان باندې ظلم وکي. الانسان حریص فيما منع. انسان چې کوم سیز نه منی شي زړه کې یو هیرس پیدا کی چې راځي دې سیز نه ولې منی شو. ډاکټر له چې بیمار لاړ شي او دته وی چې غوړ بنه خوري او یا یو معمولی سیز نه منی کی ساګ بنه خوري باټینګن بنه خوري نو د دې بیا دغه سیزونو تسړ کی
ځکه چې دا غینه ډاکټر منی که دا د انسان فطرت دی او شیطان خو زموږ ستاسو دشمن دی. شیطان خو په جنت کې اوسېده، فرشتو سره اوسېده، نو دغه شیطان خو هم د دې انسان سره بغض، عداوت او حسد. هغه شیطان آدم علیه السلام لرالی او ورته وی چې دی بوټي له خواله ورشه، د دې نه خوراک وکړئ، همیشه به جنت کې اوسېږئ، او که دا خوراک هم ونه کړه بله ورځ هم الله د جنت نه وباسي، دنیا ته هم لیږي. نو آدم علیه السلام ونه منله، وی الله وی چې دی بوټي له خواله مه ورځه، نو زه دی بوټي له خواله نه ورځم. د دویم ځل باندې کوشش وکړو، بار بار یې کوشش وکړو، خو آدم علیه السلام هغه بوټي له نه ورځي. آخره کې د شیطان ظالم ورته قسم وکړ، وی زما دی د الله په ذات قسمی دی بوټي له ورشه نو جنت کې به همیشه اوسېږي. په دروغه باندې لومبني قسم دا شیطان کړي، او چې د قسم وکړ د الله په ذات چې دی بوټي نه خوراک وکړه همیشه به جنت کې پاتې شي، یعنی جنت نه الله وباسي. نو آدم علیه السلام چې دا واورېدل وی د الله په ذات خو څوک په دروغه قسم نشي خوړی. نو هغه بوټي ته ورنږدې شو، الله ورته دا یو بهانه جوړوله دنیا ته دراتلو. آدم علیه السلام الله دنیا ته راولېږه سریلنکا سرندیب غر باندې، دا هغه وخت کې د عراق کیسه وه، او ځان له حکومت کې سریلنکا ورته وایي. په سرندیب غر باندې اوس هم د آدم علیه السلام د قدم هغه چاپ شته، 6 فوټه قدم دی. او بیبي حوا علیه السلام هم الله دنیا ته راولېږله. نو مشهور داسې ده چې په سعودي عرب کې په جده باندې راکوش وه، او جده وی جدی ته جده ځکه وی چې جده نیا ته وی، خو دا خبره کمزوري ده ځکه د دې جدي خپل نوم چې دی جده ده، او بیا په جده باندې مشهوره شوه. خو دوی دنیا ته الله راولېږل، او بیا د عرفات په میدان کې په جبل رحمت باندې د دوی ملاقات وشو. او د هغې نه پس آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام د دغه عرفات د میدان نه لاړل موصل یو علاقه د هغې ته لاړل په عراق کې، او هلته د غر په لمن کې دوی آباد شو، او بیا بچي پیدا کېدل شروع شو. او ذهن کې خو ورته نقشه الله چولی و په جنت کې چې کور به داسې جوړې، سړک به داسې جوړې، باغ به داسې کرې، دا ټولې خبرې ورته الله ښودلې وي. شیخ حسن جان صاحب قبر د الله د نور نه ډک کړي، هغوی فرمایل وي د انسان الله دنیا ته رالیږلی دی او دله الله دماغ ورکړي. اوس هم د انسان دماغ 100% نه دی استعمال شوي. وخت په وخت سره دا موږ تاسو چې وایو یاره دنیا ډېره ترقي وکړه، دا د انسان دماغ استعمالیږي. مخکې زمانه کې چې خلکو دا سکرین ولیده چې څه شته نه، شاته ورته تارونه لګېدلي دي او په سکرین باندې سړی ښکاري، ناشنا خبره ده. دا د انسان عقل استعمال شو. ریډیو چې رالی لکه تار نشته دی، او داسې یو څیز دی هغه به آواز کوي او په یې به خبرونه اوري. نو خلک حیران و دا لا څنګه څیز دی. دې دور کې تاسو د ټیلیفون او د موبایل ته وګورئ، او بیا په مخامخ خلک خبرې کوي. امریکا کې سړی دی، په انګلینډ کې دی، فرانس کې دی، سعودي عرب کې دی، باقاعده تصویر درته ښکاري او ته ورسره خبرې کوي. نو دا د انسان د عقل استعمالیږي او دا نوي نوي ایجادات کوي. د آدم علیه السلام ته دا څیزونه الله په جنت کې ښودلي. نو بیا د دنیا دا نظام الله د هغې ابتدا وکړه. د آدم علیه السلام ټوله زندگی چې وه دا 940 سال وه. دا د آدم علیه السلام زندگی و. نو لومبنۍ نکاح دا په جنت کې وشوه، او دلته بیا بچي پیدا کېدل شروع شو. شیخ حسن جان صاحب نه مې دا اورېدلي وي د دې آدم علیه السلام او د بیبي حوا علیه السلام 2.5 لکه بچي شوي، 2.5 لکه بچي. موږ تاسو ټول د آدم علیه السلام اولاد دي، زموږ مور پلار دا یو دي. زما محترمو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیهم السلام الله دنیا ته رالیږلي، او دې ټولو پیغمبرانو نکاح کړې ده. حدیث کې راځي 4 من سنن المرسلین، 4 کارونه د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت اعمال دي. الحیا والنکاح والتعطر والسواک. ټولو پیغمبرانو کې حیا وا، ټولو پیغمبرانو خوشبو استعمال کړی ده، او ټولو پیغمبرانو مسواک استعمال کړی. نو ټولو پیغمبرانو نکاح کړی ده.
د دوو پیغمبرانو نکاح نه ده شوی. په هغې کې یو یحیی علیه السلام چې دی په ځوانۍ کې شهید شوی دی، دی په بیروت کې پاتې کېده او په دمشق کې یو بادشاه یهودي و، هغه خپلې لور سره نکاح وکړه. یحیی علیه السلام ته چې پته ولګېده نو د هغې خلاف اواز اوچت کړ چې د لور سره نکاح دا خو جایز نه ده او ته یهودي ځان ته وې، تا د لور سره نکاح ولې کړې ده؟ په یې باندې بادشاه باندې دا خبره بده ولګېده او خپلې لور ورته وویل چې دا سړی موږ پسې خبرې کوي دی ختم کړه. نو د دمشق او د بیروت په مابین کې 100 میله مزل دی، ډیره فاصله ده، خو هغه ځای کې اطلاع وکړه چې دا کس ختم کوي. نو د ده کسانو او د ده ملګري د شپې یحیی علیه السلام د کور نه را بهر کړ او بیت سر کټ کړ او یحیی علیه السلام شهید کړ. نو دی په ځوانۍ کې شهید شوی او د یحیی علیه السلام تنه چې کومه ده دا په بیروت کې دفن ده او سر هغه کسانو ځان سره دمشق ته راوړو دی بادشاه له. نو په دمشق کې چې کوم غټ جامع مسجد دی په هغه مسجد کې دننه د یحیی علیه السلام سر دفن دی او د یحیی علیه السلام صفت الله بیان کړی دی سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین، چې د یحیی علیه السلام زنانو طرف ته رغبت نو داغه د پاره نکاح نه کول دا داغه صفت دی. او دویم عیسی علیه السلام نکاح نه ده شوی. نو زمونږ ستاسو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام الله اسمانونو ته خېجولی دی او بره په اسمانونو کې موجود دی او بعض علما وایي چې په دې دویم اسمان کې موجود دی او قیامت ته نږدې به راکوزېږي. د یو روایت مطابق یو نکاح به کوي، د دویم روایت مطابق 2 نکاحګانې به کوي او باقاعده اولاد به پیدا کیږي. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې عیسی علیه السلام به دنیا ته راځي او علماء دا لیکلي چې د عیسی علیه السلام د راتلو چې کوم مقاصد دي د امت قیادت دی، تبلیغ دی، جهاد دی، په هغې کې یو مقصد دا نکاح ده، ځکه نکاح یې نه ده شوي. نکاح به کوي، اولاد به پیدا کیږي، ویدفن معیا او ما سره به خوا کې دفن کیږي. باقی ټولو پیغمبرانو نکاح کړې ده او حدیث کې راځي النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نکاح زما سنت عمل دی، چا د دین انکار وکړي دا زمونږ نه دی. من تزوج فقط استکمل نصف الدین، چا نکاح وکړي نیم دین کمال ته ورسید. فلیتق الله فی نصف الباقی، په دې نیم دین کې د تقوا او پرهیزګاري اختیار کړي. التزوج هو الحج الاکبر، چا نکاح وکړه د حج برابر ثواب وشو. چا نکاح وکړه د په یو منځ باندې او یو منځونو ثواب ملاوي. التمسوا الرزق فی النکاح، رزق په نکاح کې تلاش کړئ. تزوجوا النساء فانهن یاتین بالمال، تاسو نکاحګانې کوئ دا کمی ناویان ستاسو کور ته راځي دا په مال باندې او په رزق باندې راتګ کوي. دې سره به د مال کې او په رزق کې برکت پیدا کیږي. عمر رضی الله عنه فرمایل زه حیران یم هغه کس ته چې دې مالداري غواړي د نکاح نه علاوه بل څه کې تلاش کوي، دا زما سمجھ کې نه راځي. مالداره کېدل غواړي نکاح وکړه، د ځوان خپل قسمت خپل مقدر دی او د ناوې خپل قسمت خپل مقدر دی. نو چې د دوی نکاح وشوه د واده زلمي سره د یو تور سرې قسمت وتړل شو، نو رزق زیات شو که کم شو؟ او بیا چې بچی پیدا کېږي د هر بچی خپل قسمت خپل مقدر دی، نو رزق زیات شو که کم شو؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، ستاسو رزق د اسمان نه دی. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، ستا قسمت مقدر به درته خامخا ملاویږي اگر که د 2 غرونو لاندې. وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین، ستا قسمت مقدر کی نه د 2 لاسونو لاندې به یو نه به ملاویږي. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، کائنات کې داسې زنده سر څوک خودی نشي چې د هغه رزق په الله باندې وي. او د دې آیات په تفسیر کې تفسیر مظهری دا لیکلی چې موسی علیہ السلام ته الله فرمایل دا کاڼي پام سوه چې کاڼي وو دویم روت، دا دویم پام سوه مات شو دریم روت، دریم کاڼي مات شو چنجي روت، خله کې شنه پاڼه او چنجي وي سبحان من يراني
ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني. ډیر پاک دی غزاد زور روان دي. منظم عبادت ته اقیم الصلاه منځ قائم کړي او دا نکاح عبادت ته فن کې هو تاسو نکاح کوي نو دې عبادت نه عبادت روان دي. او چې د چا نکاح نه شوي د یو طرف اجر ملاويږي د دویم طرف اجر نه ملاويږي. دا د نکاح برکت دی. امام غزالی رحمت الله علیه یو واقعه لیکلی ده. یو بزرگ یو ډیر لوی عالم دا ډیر مریدان شاګردان خلق به داغه مجلس ته د لری لری نه راتل او داغه نه به مستفید کېدل او د واده نه وکړي. نو اکثر خلکو به د مریدان او شاګردانو نه تاسو کو وي تاسو دا حضرت واده ولې نه کی. نو د شاګردانو مریدانو به خپل پیر صاحب ته او د خپل استاد ته دا خبره کولې موږ نه خلک ته پوښتنه کوي چې تاسو د حضرت واده ولې نه په علم باندې عمل باندې تقوا باندې پرهیزګاری باندې په دینی خدماتو باندې پار سره برابر دي خدا واده ولې نه کوي. نو د ورته دا جواب کوي دا ټول خلک په دې سنتو باندې عمل کوي زما په خپل ځان باندې قابو شته ما الله د ګنا نه محفوظ ساتي او په نفس باندې می کنټرول هم شته. کما واده وکړ نو بیا دا کم خدمت چې کوم دي کې به کمی راشي او واده سره خو ډیر غمونه تړلي دي. واده چې یو کسو کې نوې نوې رشتې پیدا شي غم خاده پیدا شي د کور شل مسلې نو دا ټولې به ماته مخې تراشي دا کم خدمت چې کوم دي کې ورانه کمی راشي. علی رضی الله عنه چاته پوښتنه کوي د نکاح څه شی دی؟ وي سرور شهر و غموم دهر. یو میاش خوشحالي او د ټول عمر غمونه. واده کړی چې سار د کور نه روزینه دونه پرچا ورله کور والے ورکی دونه سبزی راولېګا چرګم راولېګا غوخه راولېګا قیمه راولېګا او فروټم راولېګا ملمانه را روان دي او پاګي کې ورته پانستان پلیجل او پیناډال دا ګولیم لیکلي ماشومان ولم دوی راولېګا نو دونه پرچا دل ورکی او چې بده دروازه روزینو اخره کې په आवाज کې پیمپر رانه ریشي دا مې پکې نه دی لیکلي ماشوم له پیمپر هم راولېګا. نو واده سره خدا ټولي خبرې تړلې دي خو په دې اجر ملاوي. واده چې دی دا متعدی عبادت دی په دې یو یو شی ځان له اجر او ثواب ملاوي. دا بزرګ وي دا بلا غمونه دي خرشتي پیدا شي دا خواخې دا سخر او دا دی خینی دا او د کور والد ترور لور دا او د ماما لور دا غم خادم زیاتی شي. نو دې بزرګ واده نه کو یو شپې خوب ولید او په خوب کې د قیامت ورځ ولید میدان محشر دی الله عدالت دی او سخت ګرمي دی او د نفسي आवाज دی. اچانک د جنت کړکۍ کولو شو ماشومانو تیرامن ډېکړي د هر ماشوم په لاس کې د سپینو زرو جګ دی او د سرو زرو ګیلاس دی او ګرځیدل چې چاته به ګیلاس وبو واچولي وب به اوس کې لتند به مکمل ماته شو تازه بشو. دا بزرګ ولاړ دی دم یو ماشوم توازو کوي ماشومه دی خوراشه یو ګیلاس وبره هغه ورته دا څخه برو کړی تا واده کړی دوی دلته در نخلاص نشو مړه واده سره سویمه دی ګیلاس وبره هغه ورته دا د واده کړو د پاره نه دی دا چې چا واده کړیو د بلوغ نه مخکې خپل بچي وفات شوی نن هغه ماشومان خپل مور پلار لوبه ورکی تا خو د سره واده نه وکړي ته څنګه وبغواړي. دا افسوس او افسوس ارمان ما خو ډیر دینی خدمات کړو چې دا واده مم کړی چې نن را له بچي وبرا کړی او دی بچی می شفاعت کړی الولد یجر ابويه الى الجنه معشوم به مور پلار جنت ته راکاږي. کاش چې ما دا واده کړی په دې افسوس ارمان کې د خو برا پاسید او چې څنګه را پاسید مریدان شاګردان راجمع کړو وې زر له رښتو کې زر له واده وکي سچل در باندې او شوې د واده حیثیت او مقام را تعلق خود او زر له نکاح وکي او کچرته الله بچی را کړل بچو به تربیت وکم د آخرت توخه به جوړ کم کو وفات شو اب مې د شفاعت ذریعہ جوړ شي د قیامت ورځ په دغه سخت ورځ براله وبرا کی دا غینه پس د بیا واده وک. زما محترمو دا د نکاح برکت دی. اوس د نکاح سنت طریقه سره منځ عبادت کی طریقې موجود ده روزه عبادت کی طریقې موجود ده حج عبادت کی طریقې موجود ده عمره عبادت کی طریقې موجود ده زکات عبادت کی طریقې موجود ده واده عبادت کی طریقې موجود ده
خو موږ د دې تپوس نه کوو واده موږ په خپله خوښه کوو او خو سمې د هندوانو په طریقه باندې کوو زموږ په دې وطن کې هندوان پاتې شوي او د هغوی نه په وراثت کې موږ ته د هندوانو طریقې میلاو شوي او زموږ په دې رګ رګ کې رادننه شوي دي موږ ته یې پرېښودل اوس ګران دي او موږ د زنانو نه مجبوروي یو سړی یو ځل راغلی و زوی له مې رشته کړې ده واده ورله کوم په سنت طریقه باندې ما پوی کا کم کارونه به کوم کم به نه کوم نو ما اول د هغه کارونه ښیم چې کم کارونه به نه کې د واده نه خو غم جوړ دی په دې دور کې چې پلار زوی له واده وکړي 20 کاله کې د قرض نه نشي خلاصېدی یو زوی له واده وکړي او بل زوی کور کې لوښي کړنګۍ را کړنګۍ کلي لاس نه ګیلاس پرېوځي او کله پیالې دا پلار ورته وایي هلکه اشارې مه کوه اول به دا یو قرض خلاصو ولی به بل واده کړو نو وروره ما له خو دې ګیره سپینه کړه تا ولې دونه قرض کو دا د هندوانو رسمونه رواجونه تا خو دومره قرض کړی چې ستا په ژوند دا قرض نه خلاصېږي واده نه غم جوړ دی هفته پس قرضدار راشي دروازه ووي او دا پلار بیا بچی ته وایي ورشه ورته وایي چې پاپا کور نشته دی ولې دروغ وایي تا ته چا ویل چې میخ حلاله کو 10 دیګونه باندې کا ولې دې څونه دې وسو هغونه خرچه به دې په واده کړی په سنت طریقه موږ ودونه نه کوو 100% زموږ واده په هغې کې د هندوانو طریقې دي د انګریزانو طریقې دي د یهودو نصارو طریقې دي واده مکمل د شریعت نه خلاف دی صحابه په دور کې آسان کار دا سو دا واده د عمر رضی الله عنه کور والے وفات شو په کم ټیم جنازه وشوه سبا پاک کټې مې بلې نکاح وکړه زمونږ پښتنو کې داسې چرته شوي چې نن یې ښځه مړه شي او سبا بلې نکاح وکړي زمونږ پښتون خو به 2 کاله هسې تندې راچولي خپه خپه به ګرځي دا ولې د کور والے وفات شوي ده او 2 کاله پس مخوار د واده نشي ویلي هسې دې زنانو ته وایي یاره دعا کوئ دا میلمانم زمونږ خو د مشرۍ کور دی دا میلمانم ټیم بیټې مزي راځي او یو غم نه دی دا چې دا روټۍ دا کپړې انزل دا اسري او بل ماشومان دي بس دعا کوي چې الله رحم وکړي مطلب دا مال غم وکړي دا خو ویلي نشي دا د 15مې صدۍ زنانه ورته سوي ای ظالم استا خو لا خولې د وینو ډکه ده تا نه غیره شو بل د بلې سوچونه دي شروع په هغې ګز ګز رب ولاړ دي د خولې د وینو ډکه ده په مرګ م ورته ویه به نه یېرې تا نه غیره شو 2 کاله پسې م واده ته نه پرېږدي دا د زنانو کتابونه دي واده ګران کار دی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه به فرمایل که 100% ما ته پته ولګېده چې زما 3 ورځې ژوند پاتې دي زه دا 3 ورځې ځان له اوسېدل نه غواړم مجرد اوسېدل نه غواړم دې 3 ورځو دپاره به م زه نکاح کوم زما محترمو نکاح دا عبادت دی د الله حکم دی په دې سره به د مونځ اجر زیاتېږي یو مونځ کې دا او یو مونځونو ثواب درته میلاویږي مسجد تتلو کم اجر راتلو کم اجر او نکاح دی وکړه د حج برابر ثواب دیو شو نیم دین دی کمال ته ورسېد دا ټول اجرونه ثوابونه دي نو زما محترم او کس ته ما ویل اول د هغه کارونه ښیم چې کم به نه کې کویدن به نه کې ګوټ به نه کې نښه به نه کې نکریچې به نه کې اورا به نه کې جنج به نه کې پالنګ به نه کې د واده صدی به په زنانو نه کې د جنج اعلان به د مسجد په سپیکر نه کې او چې وستې نه کېږي ولیمه به م نه ورکړي سړی ما ته وایي زما دا ګریوان دی لکه چې روغ نه دی خوښ ما ولې وي قسم په خدای که دا خبرې مې کور وکړي دا ګریوان شلېدلی وایي وایي کور والی مې ډېره سرتي سره دا به زه کور ویم څنګه ما وروره تا ویل چې په سنت طریقه واده کوم دا د هندوانو رسمونه دي اول ته دا اخوا که بیا به په سنت طریقه واده کې زمونږ خلک سنت طریقه نه پېژني البزازة من الایمان سادگی دا د ایمان حصه ده څومره چې ساده طریقې سره واده وشو په دې واده کې به د برکتي په دې نکاح کې به د برکتي نو زما محترمو د سنت طریقې واده ډېر آسان دی خو موږ ځان ته په زور ګران کړي د سنت طریقې په واده کې نکاح ده او حدیث کې راځي نکاح په مسجد کې وتړه په بیٹک کې په اجره کې په کور کې شادی حال کې نکاح جایز ده خو نکاح د عبادت دی موږ عبادت د الله په کور کې کوو څنګه چې مونږ له مسجد ته راځئ داسې نکاح په مسجد کې وتړه دا بابرکته نکاح ده او زما محترمو نکاح دی وتړل دا د چواري بیا شیندل دام سنت دي دا د پیغمبر اسلام طریقه ده یو ځای کې راته چا ویلي دلته یو سړی دی هغه وایي چې دا چواري ولې شیندئ مړه خو بس همداسې راته سمې کېدی نو تاسو چواري وشیندئ نو مسجد خو هسې پاک ځای دی په هغې کې کارپیټ یي صفونه یي پکې
نو ګندکیږي نه. خدا د پیغمبر علیہ السلام عمل دی، دا سنت عمل دی، چواری شیندل په دې باندې درته اجر او ثواب ملاويږي د نکاح نه پس. او بل پکې رخصتی ده او سار بیا ولیمه ده. زمونږ دا کارم غلط دی، سار منګ روټي ورکو مازیګر بیا ناوی راول دي ته ولیمه نه وي، دا صدقه ده. د ولیمې خو ډیر زیات ثواب دی. یو ورځ مخکې به رخصتیو کې ناوی براولي، شپه تېره شوه خلوت شو، سار چې څه ورکې هغه ولیمه ده. نو ګورم پیغمبر علیہ السلام طریقه ښودلې ده. صحابه کرامو ته فرمایل تاسو ناویانې د شپې په تیاره کې رخصتوئ، ناویانې د شپې په تیاره کې پټې کوي. د دې حدیث مطلب دا دی د نور پرنا کې به ناوی نه راولي. ماښام مونځ نه پس په تیاره کې پرده کې بورقه کې دستانو کې جرابو کې ناوی به رخصتې. او څنګه به رخصتې؟ د کراچۍ د بنوري ټاون فتوا راغلې ده، چاته ته پوس کړی دا پښتانه ورته جنج وای، پنجابیان ورته بارات وای. په دې ودونو کې د دې شرعي حیثیت څه دی؟ هغې کې لومبنۍ جمله چې ورته لیکلي وي دا د هندوانو رسم دی، دا د مسلمانانو طریقه نه ده. مسلمان به دې ته رخصتي وي او د هغې سنت طریقه د ماښام په تیاره کې پرده کې. او ښه دا ده چې پلار رور تره ماما د خپل کور زنانه خپله ناوې په خپله هلته بوځي. عایشې رضی الله عنها نکاح د پیغمبر علیہ السلام سره وشوه، نو رخصتی په تیاره کې شوې ده. او د ابوبکر صاحب کور والا د ام رومان رضی الله عنها د عایشې رضی الله عنها مور ده، تیاره کې پرده کې عایشه رضی الله عنها د پیغمبر علیہ السلام کور ته راوسته. دا سنت طریقه ده. د علي رضی الله عنه سره د فاطمې رضی الله عنها نکاح وشوه، ام ایمن مشره زنانه ده، د دوی خادمه ده، هغې ته ووایه چې فاطمه د علي کور ته ورسوي. دا سنت طریقه ده. پلار یا تره یا رور یا ماما او د خپل کور زنانه دي ناوي په پرده کې تیاره کې بورقه کې دستانو کې جرابو کې هلته بوځي. دا سنت طریقه ده. او که نه داسې نشي کولی چې موږ یې نشو دروستی، نو دا هغه طرف نه هم راتلی شي، دا هم ثابت دي، دا هم سنت طریقه ده. ګڼ به نه راځي او رسم رواج به نه کوي. یو څو نارینه زنانه دې راشي او دې ځای نه د تیاره کې پرده کې خپله ناوې بوځي، دا هم سنت طریقه ده. او جنج والا له اکرام کول او جنجیانو له چې روټۍ ورکول دا د یو حدیث نه ثابت نه دي. نن سبا داسې شروع دي. زه به جنج درولې ما ورته وایي څونه کسان به وي؟ یاره کم از کم 1000 کسان خو به وي نارینه زنانه، او دغلته به هم روټۍ راځي، دې ټولو له به روټۍ ورکوي. دا د یو حدیث نه نه ثابت، ځکه جنج پکې شته نه، بارات پکې شته نه. نو زما محترمو د جنجونو نه به ځان ساتو. او فایدې څه ده؟ تاسو به د جنج یو فایده بیان کړئ. نقصانات یې څومره دي؟ دا وی ډزې چې کېږي، څومره ښځې کونډې شوې، څومره بچي یتیمانان شو، څومره کورونه روان شو په دې وی ډزو باندې. ښه اسراف دی، تبذیر دی. فایدې څه ده؟ ستا کلي کې غریبانان دي، کونډې دي، یتیمانان دي، مسجد مدرسه دي زیر تعمیر ده، او ته په هغوی ډزو باندې پیسې لګي. هلته یې ولې نه لګي؟ الله به درنه تپوس کوي د دې پیسو. ښه دا ماشومان چې دا پټاخي الوځي او پلار ورله ټیم په ټیم پیسې ورکوي، دا پیسې د الله په دین ولې نه لګي چې تی په پټاخو باندې لګي؟ زما محترمو فایدې نشته، نقصان یې ښه ډېر دی. ښه دې ودونو کې څومره بې پردګي وشي. زنانو دپاره پرده فرض ده، او په دې جنج کې پرده کېږي. پیغمبر علیہ السلام د ناوې د پردې خیال ساتلی چې ناوې په تیاره کې پټه کوي. او نن د یو ناوې د وجب د سونو زنانو بې پردګي وشي. خالق چې په دې کلو کې به پالنګ خېجئ، د ټولې علاقې هلکان کور ته دننه لاړ شي. دا د نارینه او زنانه اختلاط. تعالی الله زوی درکړه، الله درته زوی زلمی که، الله در باندې خوشحالي راوسته، الله درته ګوري چې زما حکم یې ټوټې ټوټې. دا د نارینه او زنانه اختلاط، دا بې پردګي. ښه د موبایل دور دی، د تصویرانو دور دی، د ویډیوګانو دور دی، د فیسبوک دور دی. زنانو سره غټې غټې موبایلي، د عزتدار خلکو زنانه راغلي، او دا تصویرانو ځي په ځای پې دشمنۍ جوړې شوې. زما محترمو د پردې به خیال ساتو. د زنانو کویدن شوه، ګوټ شو، نښه، نکریزي، اورا، جنج، پالنګ، دا د هندوانو رسمونه دي. خپلې زنانه پوی کو په دې باندې د واده نه برکت ختم شي. په سنت طریقه به ودونه کوو. او فایدې څه ده؟ موږ چې کویدن کوو په شادي حال کې هغه ګوټ تقسیمېږي، د ګوټ څه فایده شته؟ او نقصان یې څومره ډېر دی. ستاسو د سرډېرو په بازار کې یو سړی دی، په ګاډۍ باندې سبزي خرڅوي، او کور والا مجبور کو رشتہ دارو کې کویدن د شادي حال کې ما به خامخا بوځي.
د زړه نه دی خو کور والا مجبور کو کور کې ورته حالات خرابي په ورځ د سبزی نه چوټي کړو کور والے بوت ته پیښور ته شادي حال ته اول ته چکی ناشته کور والا دنه ناشته سړی بار ناشتي نو هغه پي خواږه کړي بادام پستا کاجو چواره دای په جوسر والی پيو کې چولي هغه ګلاسونه تقسیمي دلی هغه ګلاس ورکه دته لا ګوټ نه دی کړي بل کسرالي وینوم دي شری تبه د سیروزی نوم را لیکي نوم می پلان کړي وې سودي ور کړي کاپی ور سره ده تا چې دی خو قتل 15000 10,000 10,000 1,000 ما یوځه کې یو کسوري دی یو لا کې ور کړي ته کوم پښتوني وګيري چې نم ورکه په دې دور کې کم از کم 2-3,000 خو ورکه په ایمان وای دا تاسو د ژوند ورکوي تاسو سړیرو په بازار کې مزیدار ټینګ جوس ګلاس پسودي 100 120 150 اډو په 200 او تا په 3,000 یو ګلاس پيوس کله دا ستاسو د ژوند نوځي د قسم خورم کده ژوند نه ورکوي کور والا مجبور کړي او باندې راوتی دي دلته 2-3,000 تا ورکړي او کور دی ګلاس په کور والا مشکل 3,000 غیم ورکړي ته چې شل وځي په دې سرډیرو بازار کې په دې گاډي باندې سبزي خرڅه کې اله بدغه پیسې پیدا کی فائدې څه د نقصان څومره ډیر لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه د مسلمان مال د زاغه د زړه د خوشحالي د اجازت نه بغیر استعمال حرام دی دا خو غصب دی خلکو نه دی په زور واغشتي زمنګ د واده ابتدا د حرامونه ده دا جایز نه دی او دا ورکوي مو تاسو اکثر ګلاس پيوس کوي ناول اس کوي نه زما مړی خراب ده او زما نزله ده او زما زکام دی او زه ټوخېږم او مال خواږه خني دي او زه کچا پیس کړي نشم حالانکه ټیک ټاک کې خپل کاپی را روانه دي کې انکار مکوي پيو کې به انکار نه کوي دا ګلاس خو په شوق اوس کا او واپس ورکا کدوې مې درکوي یو بل را کدرې مې درکوي یو بل را او جیب لګوتې موړ کاپی دی ګرځي تماشا کوي چې دا شیز ختميږي او کنه دا دوی د الله په نوم نه تقسیمې دی باندې دوی پیسې را غونډي تا ته چاوي چې شادي حال کې کویدن کوه او د زنانو منه نو زما محترمو کویدن نخا نکریزي اورا جنج پالنګ دا دیندوانو رسمونه دي دینه بزان ساتو په سنت طریقه به مسجد کې نکاح تړو ما خام په تیار کې به رخصتي کو او شپه تیر شوسار به ولیمه ورکو او ولیمه به د خپل وس مطابق ورکو او لم ولو بشاتن د دې حدیث زموږ علما دوه معنی کوي ولیمه ورکا وستي کې ګډان چيلي په ورکا او لم ولو بشاتن ولیمه ورکا وستي کې یو ګډ چيلي حلال کا پیغمبر اسلام نکاح شو ساره په ولیمه کې چواري تقسیم کړی بل ځل نکاح شو ساری په ولیمه کې قجوري تقسیم کړی بل ځل نکاح شو ساری په ولیمه کې ستوان تقسیم کړو بل ځل نکاح شو ساری په ولیمه کې پي راوړل دا لګ لګوس کې دا زما ولیمه شو بل ځل نکاح شو پیغمبر اسلام درستخان واچو تاسو سره کده خوراک ای کېږي خله به خوګه کو دا ولیمه شو دون آسان نه نکاح زما محترمو او کله پیغمبر اسلام په ولیمه کې خرچم کړی دا 3 ورځې ولیمه جایز ده او چې وستي کېږي او ولیمه دوه قسمونه په حدیثو کې راغلي د مشکات حدیث دی یو خیر الولیمه ده یو شر الولیمه ده خیر الولیمه هغه ده چې کې مالدار هم را رواني غریبانان هم را رواني فقیران مسکینان هم را رواني د لاري مسافر هم را رواني هر خاص او عام ته اجازه دي دا بهترین ولیمه ده او شر الولیمه چې کې صرف مالداران را رواني لکه نن سبا په دې غټو شادي حالونو کې باقاعده کارت ورسره او په گیټ کې به پاګه کارت باندې انټری کوي کله کارت نه بغیر څوک راځي د دروازې نه واپس کوي دا غ شر الولیمه د بدترین ولیمه ده نو زما محترم په سنت طریقه به ودونه کو خو هم ان شاء الله رسم رواج نه بزان ساتو او د هر مسلې ته پوس بد عالم نه کو د زنانو نه بد مسلې ته پوس نه کو د هر مسلې ته پوس دا بد چانه کو د عالم نه بکو او زما محترم دی قاری صاحب راته خبر وکړه وی اکثر دا خبره زنانو کې مشهور ده چې د دوه اخترونو په مابین کې نکاح ټیک نه ده د دوه اخترونو په مابین کې د پیغمبر اسلام نکاح شوی ده هم په دقه کې کوي جایز ده بلکې سنت ده پیغمبر اسلام نکاح شوی ده او د زنانو په کتاب کې د دوه اخترونو په مابین کې نکاح چې کې دا سپیری دا بختورنی دا د زنانو کتابونه دي چهارشنبه پورز بجامې نه انځي د سفر په میاش کې به کور صفای نه کې غیب لم بچی چي
دا د هغوی کتابونه دي، پنځم مذهب دی. زما محترمو د هرې مسلې تپوس د عالم نه کوئ. زنانو کې عالمان پیدا کړئ. دا رسمونه رواجونه به په خپله ختم شي. د معاشرې نه دا جهالت، دا غفلت، دا د هندوانو طریقې، دا د انګریزانو طریقې، دا به الله ختموي. دینداري به عام کېږي. د الله احکاماتو ته به وجود میلاوي. د پیغمبر اسلام طریقو ته به وجود میلاوي. او زما محترمو په خوشحالي را باندې څوک راولي؟ الله. د الله به خیال ساتو. څنګه چې نن د حفیظ الرحمن وعده دی او دا دی په وعده کې الله یاد په دې وعده به دوی نه خفه کېږي. دا زمونږ چې د واده نه پس د کور نه د کربلا میدان جوړ شي، د پلار او د زوی روانه ده، رور د رور دشمن دی، او د خواښې او د انګور خو د کشمیر مسله ده، دا غواړو حل کېږي نه. دا زنانه وایي خواښې مور کېږي نه، انګور لور کېږي نه. لورې تا ته ویم انګور یې تی واوړه. دا ولې زما محترمو واده په غلطه طریقه باندې شوی. نو په صحیح طریقه به انشاءالله ودونه کوو او د رسم و رواج نه به ځان ساتو. الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ ستاسو د حاضري دې الله قبوله کړي او دا نکاح او دا رشته دې الله ډېره مبارکه کړي. مینه، محبت، اتفاق، اتحاد او بار بار دی الله خوشحالی نصیب کی او د غم مصیبت تکلیف پریشانونه دی الله دنیا آخرت کې پامان کی. مفتی صاحب هم تشریف راوړل، ان شاء الله غوی بدر ته پورا تفصیلی بیان کی او هغه به ټول اخره پورې اورو د دعا پورې به ان شاء الله شرکت کو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.